افغان ځواکونو نن یو ځل بیا څنګه پر دښمن قیامت جوړ کړی و؟ د چې په کوم ولایت کې څنګه خطرناک عملیات کړي، څومره د هیواد دښمنان یې وژلي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. کندهار ولایت کې 10 ځانمرګي بریدګر، 80 طالبان او 2 حامي ټانکونه چې له چاودېدونکو توکو ډک شوي وو له منځه یوړل شوي دي. سرچینه وایي تېره شپه د ګډو افغان ځواکونو F-14 جیټ الوتکو په وسیله هوایي بریدونه شوي چې پر مهال یې 10 ځانمرګي بریدګر، 80 طالبان او 2 حامي ټانکونه له منځه ویوړل شوي دي. مسؤلین وایي د وسلوالو سرې قطعې پلان درلوده چې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د تابین له سیمې څخه په یو لوی پلان شوي برید سره ارغنداب ولسوالۍ ونیسي، خو د دغه پلان مخه ونیول شوه او دغه پلان یې ناکام شو. بل خوا داسې ویل کېږي چې په کابل ښار کې د مین چاودنې له امله یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. نن سهار د کابل پغمان ولسوالۍ اړوند قرغې سیمه کې د ملي اردو پر رینجر موټر د سړک غاړې مین چاودنه شوې چې له امله یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي، لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.